قسم په الله داسې خښه مې ورته راځي چې په داخل کې یې 200 ووه چې ملا دې ماته څه ځې چېرې چې په دا مسجد کې دونه په عذاب یې کړۍ ته وګوره بیا دورې مخ وړه بیا وګوره څه در باندې سوي څه د خدای خواه غضب در باندې سوی ګرده ورځ په دا روډو په دا کوڅو کې در باندې تېر سي نه در باندې ناوخته کېږي 2 منټه چې مسجد ته راسي در باندې ناوخت سي مسجد په بیل نه یاست خبر په اوبو نه یاست خبر په مسجد نه یاست خبر په طالب نه یاست خبر په مدرسه نه یاست خبر زموږ زامنو په اذان به هم جنجال دلته طالب اذان وکړي او یو ورته وایي د اذان پلانکي ولې وکړي او بل ورته وایي د اذان به تا کوي دا څنګه کیسه ده مسجد آباد دی اذان کې کېږي جومات کې کېږي مدرسه فعاله ده اولاد ته دې بېله خرڅه بېله مزدورۍ تعلیم ورکول کېږي لیکن بیا هم ته نه یې خوشحاله ته خوشحاله کېږي ګر سره له چا که موږ او تاسې د الله د دین قدر نه وکړو د دغه مسجدو د مدرسو خیال نه وساتو دا خبره تاسې ښه په غور باندې واورئ په ذات خدای مې د قسم دا دین الله د سوا کړي نه الله العیاذ بالله بې غیرته دی نه د الله رسول بې غیرته دی نه دا دین د بې غیرتو دی دا دین الله غیرتمنو خلکو ته ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به د ټولو مؤمنانو د ایمان خواست به کوي د غیرتمن کافر خواست به هم کوي چې الله دا مسلمان کې لس به نورو سره مسلمانان شي په بې غیرت باندې ولاکه یا کور جوړ شي یا دین جوړ شي که موږ او تاسې د الله د دین د دغه دین خیال وساتو د دې مسجد خیال وساتو د مدرسې خیال وساتو د دغه طالب العلمانو خیال وساتو د الله د دین شکر گزاري ده د الله د دین قدر دی الله تبارک وتعالی به زموږ په کورو کې دینداري زیاته کې علما به پیدا سي نیکان به پیدا سي مجاهدین به پیدا سي د الله د دین پیدایان به کې پیدا سي او که موږ دغه مسجد ته اوله ورشا ور وګرځوله مدرسې ته مو شا وګرځوله قرآن ته مو شا ور وګرځوله زما دې د خدای په ذات قسم چې الله تبارک وتعالی دغه ایمان د سواخي یا لتا یا ستا له اهله یا خاندان نو د دغه خلکو قدر کوي ما نن 2 وارې اعلان کړی دی چې راسي زموږ پروګرام دی دغه کې شرکت را سره وکړي دلته چې د لمانځه 2 منټه نه یا وښتي دا بعضې سپین ږیري خدای سړی شوی دا سترګې را ووتلې دا ګړۍ ته داسې تیز تیز ګوري د دغو خلکو چې دا ډېره د لمانځه تلوار د دغو خلکو ته هغه جواب دی چې مولوي بجلیګر صاحب ورکړی دی هغه دې واري پیدا دي چې ولې تلواره ده هغه جواب دی واوري زه توهین نه کوم قسم په الله داسې خښه مې ورته راځي چې په دا خوله کې یې 200 ووه چې ملا دې ماته څه ځې چېرې چې په دا مسجد کې دونه په عذاب یې کړۍ ته وګوره بیا دورې مخ وړه بیا وګوره څه در باندې سوي څه د خدای خواه غضب در باندې سوی ګرده ورځ په دا روډو په دا کوڅو کې در باندې تېر سي نه در باندې ناوخته کېږي 2 منټه چې مسجد ته راسي در باندې ناوخت سي دا یو ناشکري ناقدري د مسجد زه د املا یم په دا ټول کلي کې والله بالله تله څومره که پر ما باندې څوک دا شاید تېر کړي چې مولوي صاحب ماته د 2 روپو د ویلي ودې وایي یو سړی زه وږی بېدېږم خوارۍ پر ځان تېروم والله که درته ووایم در قیامت هم والله که درته ووایم دا زموږ تی په مابینځ کې دا خبره په قسم درته کړې خو لیکن یوه خبره درته کوم دا د الله د دین ناقدري مه کوئ د مسجد په بیل نه یاست خبر په اوبو نه یاست خبر په مسجد نه یاست خبر په طالب نه یاست خبر په مدرسه نه یاست خبر زموږ زامنو په اذان به هم جنجال دلته طالب اذان وکړي او یو ورته وایي د اذان پلانکي ولې وکړي او بل ورته وایي د اذان به تا کوي دا څنګه کیسه ده مسجد آباد دی اذان کې کېږي جومات کې کېږي مدرسه فعاله ده اولاد ته دې بېله خرڅه بېله مزدورۍ تعلیم ورکول کېږي لیکن بیا هم ته نه یې خوشحاله ته خوشحاله کېږي ګر سره له چا نو موږ دغه خدمت چې موږ کوو دا زه نه پر تا احسان بولم نه یې ولاکه ستاسې دپاره وکړم د خپل اخرت دپاره یې کوم د الله د رضا دپاره یې کوم چې الله راسه راضي شي او د خپل اخرت غم اخستی یم تاسې ته مې دا خواست دی دا زموږ او ستاسې مشترک دا مشترکات دي که مدرسه ده که مسجد دی که طالب دی که تدریس دی که تعلیم دی که تعلم دی ټوله بې قدر کوو 2 وارې مې اعلان نن ورته کړی دی په دا ګرده کلي کې 10 نفره نه ورغلي نو خو مهم یې نه بولې دونه کیسه یې نه بولې چې دا دونه کیسه ولاکه ده ګر سره سړی کښېني که د دا ډېره مهمه بلله ولا کښېنستلی وای چې د 1000 روپو تاوان در رسېدلی هم ولا کښېنستلی وای خو د 500 د 1000 روپو د تاوان اندازه یې هم دونه مهم یم ولاکه بولې
مقصد مې د دې ټولو خبرو څه دا دی چې دا د الله تبارک وتعالی دین دی. دا دین د الله په شکر باندې، د الله په محبت باندې دا دین نور پیلاویږي، زیاتیږي. چې پلار و مسجد ته منډې راوهي، زوی بیا خامخا دینداره کېږي، لمانځه ته به راځي. چې پلار و مسجد ته نه راځي، زوی راځي، هغه وایي نو که لمونځ ښه شی وای یا جومات ښه شی یا مسجد ښه وای، نو پلار به ورکړلی، بابا به ورکړلی. نو بابا نه ورځي، نو زه څه کوم چې ورځم؟ بیا به دې لمسی چیرې دینداره سي؟ نو زما ورونه دا مې یو خاص دی درته چې قسم په الله که زه ستاسې سره زه ذاتیات لرم. امامت دا رقم یو شی دی د مزدور د روزانې والا ده، دا معلومه وي چې سار یې راولي د 5 بجو پورې دلی. د امام د سار چې جمع درکړه د ماپښینه پورې نه ده معلومه چې ماپښین به بیا دی ملایي که به بل ملایي. نه مې اګریمنټ ته سره لیکلی دی، نه دا زما د پلارو د نیکه مسجد ته چې به خامخا در قیامت پکې یم، خو تاسې باندې مې زړه سوځي